السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أتمنى أن تكونوا دائما بالصحة والسلامة. حوار باللغة الأفغانية البشتو بختو جبكي محاورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنگي كيف حالك؟ زخيم الحمد لله أنا بخير. تسنگي مريم كيف حالك أنت يا مريم؟ زهم خيم الحمد لله أنا أيضا بخير الحمد لله. ستاسو لومړی ځل دی چې دلته راغلی یې؟ هل أنت هنا لأول مرة؟ هو زما لومړی ځل ده. نعم لم أكن هنا من قبل. آیا ته په پښتو ژبه خبرې کولی شي؟ هل تتكلم باللغة البشتو؟ هو زه په پښتو ژبه پوهیږم. نعم أتكلم باللغة البشتو. لکم وخت دلته اوسیږي؟ منذ متى وأنت هنا؟ زه له 5 کلونو څخه دلته اوسیږم. منذ 5 سنوات. آیا له افغانستان سره مینه لري؟ هل تحب افغانستان؟ هو زه له افغانستان سره ډیره مینه لرم. نعم احبه كثيرا. افغانستان ښایسته هیواد دی. افغانستان بلد جمیل. پوهنتون ته څنګه ځې؟ كيف تذهب إلى الجامعة عادة؟ كلا موتر أو كلا ببيادة ځم. أحيانا أذهب بالسيارة وأحيانا بالمشي. په کوم پوهنتون کې زده کړې کوئ؟ تدرس في أي جامعة؟ زه د کابل پوهنتون کې زده کړې کوم. أدرس في جامعة الكابول. آیا ته له کورنۍ سره اوسیږي؟ هل أنت تسكن مع الأسرة؟ نه زه یوازې اوسیږم. لا أسكن لوحدي. زه د کابل پوهنتون ته د پښتو ژبې زده کولو ته راغلی یم. أنا جئت لتعلم اللغة البشتو في جامعة الكابول. ډیره مننه احمد. شكرا جزيلا يا أحمد.